بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې ډیر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. الم نشرح لك صدرك. اے پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم، آیا مونږ ستا سینه ستا دپاره فراغ نکړه؟ ووضعنا عنك وزرك. او د تا نم هغه پیټې ښکته نکو، یعنی په دغه لار کې د سختیو برداشت کولو حوصله او په تبلیغ او دعوت کې آسانۍ پیدا کړې. الذي انقض ظهرك. چې ستا ملای کږه کړې وه. ورفعنا لك ذكرك. او ستا په خاطرم ستا ذکر لوړ کړو. فإن مع العسر يسرا. نو حقیقت دا دی چې د هرې سختۍ سره اسانتیا هم ده. إن مع العسر يسرا. بېشکه چې د هرې سختۍ سره اسانتیا ده. فإذا فرغت فانصب. نو کله چې ته اوزګارې نو په عبادت کې محنت کوه. وإلى ربك فارغب. او د خپل پروردګار طرف ته په مینه مخه کوه. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.